یو سپینه کپړه کې د هغې ټول قیمت 800 روپۍ او څو کفنه دې تاو کړي 3 کفن وکړي او په کټ کې واچي او هلته هدیرې ته یوسي هغه بچی بیا رالېږي په دغې خپل پلار باندې خپلې مور باندې ګټې کښېني الله اکبر ډېر سخت ژوند پروت دی ډېر د تکلیف ژوند پروت دی ډېر د مصیبت ژوند پروت دی الله فرمایي كل نفس ذائقة الموت هر یو نفس چې ساه اخلي تنفس کوي که هغه انس دی که جن دی که هغه پرنده ده او که ځناور دي الله وایي كل نفس کلو یې راوړی دی هر یو نفس چې ساه اخلي که هغه انسان دی که پیری دی که هغه ځناور دي که پرندې دي لړم دی که مار دی الله وایي هر یو نفس دا به د مرګ دغه ذایقه ده څکي ذائقة الموت دا ذایقه به دا څکي څنګه ذایقه ده اسرائیلي روایت کې راځي او قانون دا دی په باب د دغې روایاتو کې چې نه موږ د دې تصدیق کوو نه تکذیب کوو د پند دپاره بیانولی شي څه خلک داسې وو چې هغوی طلب کوي د الله رب العالمین نه په واسطه د یو پیغمبر باندې چې الله مونږ ته وښایه چې د دې مرګ دا سخته څنګه ده الله یو نیک عمله انسان دوی ته راپاڅوي او هغه ورته بیان کوي چې د الله بندګانو د مرګ دومره سخته ده چې څه د پاسه یو صدی وشوه چې زما مرګ ما څکلی دی په هغه تریخوالی زما په دې الق کې اوس هم پروت دی الله اکبر ډېر سخت حالت ده الله څه وایي فمن زحزح عن النار څوک چې بچ کړی شو د اور او جنت ته داخل کړی شو فقد فاز دغه انسان کامیاب شو کامیاب څوک دی چې د اور نه بچ کړی او جنت ته داخل شو دغه کامیاب دی دغه انسان کامیاب دی دا نور کامیاب نه دي دا دنیا والا دا نور خلق دا نه دي کامیاب کامیاب هغه دي چې د جهنم نه بچ کړی شي الله اکبر محترمو حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست خط النبی صلی الله علیه وسلم خط اسی کرخی کشک او بیا په دې مینس کې پکې یو کرخه کشک ډېر چاپېره کې داسې کرخې واچولې د الله رسول وایي دا سیده کرخه د انسان ژوند دی داسې او دا ډېر چاپېره د انسان د اوږده ارمانونه امیدونه دا به وکړم داسې به شي بچي به وي او بیا به لمسي او کورونه به وي تجارتونه به وي چې ساره اعلان وشي چې یو ضروري اعلان واورئ پلانکي د پلانکي زوی په حق رسېدلی دی سبا 11 بجې جنازه ده الله اکبر دغه خوار بیا ځان سره څوړي یو سپینه کپړه کې د هغې ټول قیمت 800 روپۍ یو څو کفنه دې تاو کړي 3 کفن وکړي او په کټ کې واچي او هلته هدیرې ته یوسي هغه بچی بیا رالېږي په دغې خپل پلار باندې خپلې مور باندې ګټې کښېني الله اکبر خټې جوړې کړي هغه ورته اولنی بیلچن پرې واړی او بیا ترې را روان شي بیا د تحقیق دپاره د قبر د پاسې نه دوبم چړکاو کړي چې دا قبر مضبوط کښېني الله اکبر داسې حالات او دې انسان د چا دپاره ګټه کوله د بچي دپاره د ورور دپاره د وراره دپاره او خاورې به څوک اچوي همدغې ته اچوي د الله رب العالمین موږ ته ښایي د دې وجې نه زما غرض دا نه دی چې تاسو د دنیا نه رامنې کړم نه دنیا ګټل په صحیح طریقې سره دا عبادت دی خو دنیا ته پوره مخه کول دا نه دي پکار دا زموږ مقصد نه دی داسې حالات را روان دي